نن که زه دومره د مدتو دشمن وزښتی ریاست پاکستان دی پاکستان د میشکتل جابر دی می په پټه نشي چیچلی که زه وایه چې یا ادارې دي یا ریاست نه دا درویغ دي وای د پاکستان ریاست د میش به حیثیت پښتین کوم د میش دشمن دی او څوک دشمن دی پاکستان هم دشمن دی ځکه خو مبشرین شعر ته ویل چې که چېرې سپینې غداري وي پاکستانه نرده او بیا د میش وچه مجبوري وي پاکستانه په تلي به ورته ږدو سرونه په کیسو نشي په تلي به ورته ږدو سرونه د غلامۍ له غړوندو چې خلاصوو سرونه حوصلې مه ماتوئ ای ملګرو دا متل دی حوصلې مه ماتوئ ای ملګرو دا متل دی په سر یې لاړ وي که هر څو جګ وي د غرو سرونه شریکه وه په نومه د خدای چې بخښنې کوي مهربان ذات دی ملګری د اوه ورځې چې کومه د استقامت مظاهره ټول پښتین کوم وکړله بالخصوص د جانیخیل مشرونه عالمونه ځوانونه وکړله نو واقعا دا په پښتین تاریخ شه په د لاړ تاریخ شه پیله ځال دی چې دومره د ننګو د غیراتو د میړانې مبارزه او څلوېره د ګل غوندې د تنکۍ ماشومونه لاشینه میش ته ایښتي د هغې سره میش په پرامنه طریقه اوه ورځې و دغه ریاست ته صبر وکړ چې کیدای شي کونده نه د انسان په نظر میش ته وکسي د میش په غم غمجان شي د میش سره په دغه کوم مطالبې یا کومې غوښتنې چې میش لري په داسې سنجیدګیرو سره وکړو خو د پاکستان د ټولې سیاسي پارټۍ وفدینه روغلل دیله خو چې د چا حکومت دی د هغه وفد هم اشتارو نغی نو ملګری په پښتین وطن بالخصوص په وزیرستان په جانیخیل فربنو په دا علاقې شه د 2009 میش قسمه مرګینه ولدل د میش د علاقې مشر و د مو د علاقې هغه قدرمان مشر چې ولسینه وپرټېدل هغو چې نن د حق خبره وکړه د کوم د ژغښتلې خبره یې وکړه ثبوت یې سر غوڅ و یا یې په ګیړې شیه شوه یا یې سر پوس په ګډه پیه شوه په کاغذ باندې یې پې لیکلي وي چې د پلونکي جنازه و د پلونکي وخت پرې نه چګه ویستی که چا چګه کړه د یغو دغه انجام وي د مو د علاقې مشر یې په داسې بد مرګ مړ کړ چې خپل بچایو د هغه مشر هغوی د خپل پلور د پېژندګلۍ نه انکار کړ ویله چې دغه جابر ریاست داسې فضا جوړه کړې وه چې د مو د وطن مشرون عالمون یې په داسې مرګي مړه کړل چې خپل زمنه و په مرګ باندې د پېژندګلۍ نه انکار کړ نو نن خو خبره ډېره واضحه ده هېڅ ټینشن مه کوئ ویل بیخي چروت ما ورته خروپوئ نن سبا خو دا سبو چې کیم یون دی د میش کیم پاڅون دی کیم تاګ دی زه پیمان درته وایه چې کلمه درته تېره که پیمان شمې دا شک وي چې زه بل رنګ ورته خوښ وه دا کیسه ته او دغه د اعلان اصول که چې یا د کائنات ملکه که مو ته مارګر درېمیږه په دغه پاڅون شی مو ته روکه چې تاریخ مې ولیکي چې د پښتین قوم د څلوېره شهدا بلکې د ټول قوم د ژغښتلې خبره وه پاشه یې دغه سړي هم خپل سر قربان کړی دی زه پیمان درته وایه چې دا د مو شخصي خواهش دی خبره ډېره د غم غستو میش ته څلوېر جنازې مخته پرتې دي کنې زه پیمان درته وایه چې مو په زړه شه دا مشوره وه چې میش سترګې ورته تېرې وای په دومره جوش جذبه پې راغلي وه چې دا خو بیخي د حوصلې خو سپڅې نه کوي نن خو که میش مري میش د وخت د فرعون د نمرود مخ ته راوتلی ځکه چې فرعونو هغه بچیون قتلول چې ده ته یې ویلي وي چې مقصد داسې بچایو پیدا کېږي په دغه منطقه شه چې ته د هغه د لوسه غر کېږي روانوال د میش د پښتین قوم پښتونه په کراچي شه په انګلیس نوم د خو دغو ناغدري پې بلل
چې مسید وزیر په پریدای په جوړای څوک ونیو د وکې شریفې بللې 4,500 پښتونه 4,500 انسانون یې دا خو جواد دي چې د پاکستان د ریاست په ثبوت کړي دي دا خو په نوم ریاست ته سوچ وکړه چې نور هغې څومره قتل عام کړی وي په بې ګناه مرګینه نو دا فرعون نه دی دا د وخت فرعون دی او که نه دی احسان الله احسان د زرهاوې ماشومونه ځوانونه قاتل دی ریاست پاکستان هیڅ نه ورته وایي نن خو که زه تو مري که زه تو جیل ته درېمي که په مو تو هره سختي تېرېږي مو تو تګلاره ډېره واضحه دو د خپل قوم د خپلې ځورېدلې خوند یې ماندې په د زخمي زړه نه د پټې د پوره ووځي د خپلې دغې تنکې ماشومونې چې 20 ورځې په خوره شیه شوي په 21مه ورځې دې لاشینه سپیرو جواد کړي دي ودا ته د انصاف د غوښتلې د پوره درېمي نن که زه تو مري د مو د تو دشمن واضح دی ریاست پاکستان دی پاکستان د میش قاتل جابر دی میں په پټه نشي چې چلے که زه وایه چې یا ادارې دي یا ریاست نه دا درویغ دي وش د پاکستان ریاست د میش به حیثیت پښتون کوم د میش دشمن دی او څوک دشمن دی پاکستان هم دشمن دی ځکه خو مبشرینه شی ورته ویل چې که چېرې سپینې غداري وي پاکستانه مردا او بیا د میش وچه مجبوري وي پاکستانه دا د میش مجبوري دو زه د ده د جبر ظلم نه تانګ یو زه بې وسه یو مظلوم یو د بل شي مخه یې نه وینم خو کم از کم د خپله ژبه مې چې څو پیره په حرکات شوي د ده خلاف زه په هر محاذ دا خبره کوم د حق خبره او خامخا نو که نن میش مري ملګرې میش د خپل قوم د وطن د امن د بقا د تورسرۍ د عزت په خاطر مري قاتل هم ډېر جواد دی په هغه وخت شو چې د مو مشرون ځوانان مړېدل قاتل وی نه معلوم و بال بچوې په داسې کنفیوز و چې یاره چې بابا مې یا لالا جان مې رښتیا دا غلطي کړې نه وي مقصد یې خو میش تو ټول په دا سره پوهي چې میش د خپل وطن ته او د خپل قوم ته د ښه ژوند او د امن په خاطر درېږي نو ته یقین ومنه که سبوه څوک پوده شول په دامره غلام ماحول شي په دامره جابر ماحول شي مشر چې ورته یایي منظور چې په څه ډارېږئ چې کیرینه یې در ړنګ کړي دي مدرسې یې در ړنګې دي خوند یې ماند یې دې ته تېر سر کړې په چک پوستې نه ذلیل شوې د مشرونه پګړې دې د دغې تورې مغلې په پښې پرېوتې حتی دغزې ته کیسار ورسېده چې د ماشومونه لاشینه د سپي دې ته خوري نه ته پیمان نه پښتین یې نه مسلمان یې چې ته سبو پوتې شې چې ځون ته دا شک دا زه پیمان درته ویایو تاریخ خو د خود نه ماپ کوي خو خدایو د نه ماپ کوي رسول ته پکې مخ ورداری چې زه د تو امتي و د مو په ګاونډ شې د ماشومونه لاشینه سپي خوړلي وي مری ورته وایي چې که لښتې یې ژغولی وای مو بچای خو که مکل وکېدای شي پوره شوی وای مو پارین دغه یوه شهید د ورېر انټروي کته هلته یایي چې هغې وړې کې خرکې مې دوی شپېږې پنځه کولې هغې تصویر په بکسه بندېدلی و چې ویلې چې ورېره دا مو ورېر کله رودرېمي دا مو ورېرو کله رودرېمي ځکه هغه خو یو مخ نه دی الدلی هغه نه خو یو په بند صندوق شرې استلی دی د کیر نه نو پکې مخو ته د پښتونولۍ د مسلمانۍ دعا کې بحثیت انسان په تو فرض کرز دو چې صبور ووځي د سال د مور د سر د مول په بایا کنه وي پکې ما پزاو د خپل تور سره یا د خپل خور مور مختک شنه چې په وطن ننګ دی بیا د بیمه په ټپادو چې په تومه بیا خلګه کا سامدو په وطن ننګ و تو پکیر شکل خبینه پکې مستګه او پکیر شماړه خوره پکې مخ بنده او پکیر شنوسوي چې د ځونی خیل کوم او د ګرد پښتون افغان ملت
سپین ږیري ماشومان ځوانان سبو د سر د مول په بیه د دغه جابر ظلم ریاست و مخ ته درېږي دغه خپله شهیدونه د پوره انصاف غواړي او ته په زوني خیل یا په وزیرستان یا په پېښور یا په مردان یا په سوات چې د خپلې تېرسارې سره په ارام کې بنا کړي. نو چې کله انسان دغه ځای ته مجبور شي لکه د میش چې مجبوري چې کله انسان و داسې ته راورسي لکه د میش چې رسېدلی میش د عدم تشدد غږ کړی دی میش پر امني زه په شاعري شه هم داسې خبرې نه کوم چې هغه د تشدد سره مقصد شریک وي خو کله کله انسان بیخي په دغه باندې مجبور شي همو یو نظم و د سبو تاک دی پوره واقعا چې څو ځله مې تکرار کړی دی خو مو حاجي میرزالي خان ته اشاره پسې کړې وو چې حاجي میرزالي خانه ته راپاڅې وکنه حاجي میرزالي خان خو بیا نه رچګېږي مو د دغه وخت د حاجي میرزالي خان ولماسي ته ویلي دي چې تو سر چګېږئ که نه رچګېږئ تو اوس د پلور د نیکه تاریخ ژوندیوئ که نه ژوندیوئ که چېرې توس واقعا ځونې د ملا پیونده د حاجي میرزالي خان د پیر روشان د خوشحال خان لمسي ګڼئ او په رښتیا پښتونه ځونې ته ویایئ سبو تاک په لر او پر پښتین افغان ولس باندې فرض قرض دی که د چا د تللی ترتیب نه جوړېده نو په سوشل میډیا او مالي مرسته د خامخا په میش فرض قرض تاریخ بار بار چاته چانس نه ورکوي وخت بار بار موقع نه درکوي پښتانې د پنجاب د غلامۍ د زنځیرې د پرې کولو وخت ترغلی دی د پښتین وطن د خودمختارۍ د خپلواکۍ وخت ترغلی دی خو که چېرې میش دا مقابل سویر نه کړه که چېرې میش په رښتیا داسې کلک ودرېدلی نو چې ای حاجي میرزالي خانه ته راپاڅې او که نه ای حاجي میرزالي خانه ته راپاڅې او که نه نور یو ستړي په ژړاو په دعاو په خیراو ستا په ګل پښتون وطن کې زمونږ په خپل پښتون وطن کې تور زاغان ګرځي را ګرځي شیطانان ګرځي را ګرځي زموږ یې پیغلې کړې سرتورې څوک شوې کونډې څوک شوې بورې مخ ویې په غبرګلاسونو په ژړا شولې رنځورې او بچیان مو یتیمان شول د پردي درملنګان شول په چا وورېدل بمونه له چا ډک شول زندانونه عجیبه دی زمریان د ګیدړانو غلامان شول تو به خدایه شینان د ټپوسانو غلامان شول بابا ستا غازیان بچي د غلامانو غلامان شول ښکلي سره سپین پښتانه د پنجابیانو غلامان شول چې مونږ ځو ته له شی اخلي چې راځو ته له شی اخلي عجیبه ده که بیمار وو او کمرو ته له شی اخلي د دستار او د شملې او د برکو ته له شی اخلي خلاصوي ملا ایمانه ته راپاڅې او که نه ای حاجي میرزالي خانه ته راپاڅې او که نه راشه نور ډېر په بد حال راشه نور ډېر په بد حال یو لپېړیو یرغمال یو تور مغزیو کسبانو په چړو حلال حلال یو پردي را په نیمو شپو شي دروازې کړي راته ماتې بیا د خپلې مور په غېږ کې لاس او پښې کړي راته ماتې بیا مرۍ ته پړي راچوي ما کش کړي تر زندانه اوف د خویندو میندو زړونه مې پړک وچوي له خفګانه زه په خپله خړه خاوره شرپسند شوم ترهګر شوم همادار شوم غمېجن شوم متاثر او مهاجر شوم په گفتار مې پابندي ده په اظهار مې پابندي ده زه بلبل یم کلک ټپي خو په چهار مې پابندي ده د عزت سودا مې وشوه د غیرت سودا مې وشوه په کلدارو په ډالرو د ننګ پت سودا مې وشوه در په در خاورې په سر یو ټول جهان را پورې خاندي مونږ په سرو سترګو ژړېږو دلالان را پورې خاندي سخت شرمېږو له جهانه ته راپاڅې او که نه ای حاجي میرزالي خان ته راپاڅې او که نه ته راځه
راځه بل غازي مولا پیواندا در سره هم کا پخواني ملګري تورې او نزا در سره هم کا نور مو ختم صبر زغم دی زلالت په هر قدم دی په دې خاوره یې خیر نشته که څوک کوږ دی او قسم زمونږ سترې بې فکره راته یاد ده ستا متل دی چې تا ویل چې خره غدی خو بس تش لاد یې بدل دی او رښتیا دوی خو نه خدای پېژني نه د خدای قرآن هیڅ یې زړو کې رحم نشته دی بې رحمه ظالمان د پردو جنګونه راوړي په پیسو جنګونه راوړي په لاور یې کړي راتېر په پښتنو جنګونه راوړي راشه دا مختوری خلک د جنګ په معنا پوی کا دا بېمانه د رڼې تورې د شرنګ په معنا پوی کا خپل لمسي هم د دستار شملې او لنګ په معنا پوی کا چې دوی بیا غلامان نشي چې د چا غلامان نشي چې نن پوی په خپلواکي شي چې سبا غلامان نشي کړه یې پوی په ننګ میړانه ته راپاڅې وکنه ای حاجي میرزلي خانه ته راپاڅې وکنه او رښتیا دلته د اوس هم لا رښتونې څو لمسي شته او رښتیا دلته د اوس هم لا رښتونې څو لمسي شته هو به هو د ستا په شانې ننګیالي او میړنې شته سرلښکر یې منظور جان دی ورسره محسن علي شته عبدالله ننګیال په شانې څو د بیټ نیکه لمسي شته د دوی څنګ کې نور بې شمېره ملالۍ پیغلې زلمي شته خو کیسه په کیسو نشي ښکاري تا ته ضرورت دی شاید بیا د پیونده غوندې ملا ته ضرورت دی تور دشمن مو نه سمیږي په زرو په انسانیت یو شکلک ګزار به غواړي نه مني په شرافت نور نارو ته حاجت نشته سوال زارو ته حاجت نشته د مټ زور به ورته ښایو سپین او تور به ورته ښایو ګیلمن وزیر نور تنګ یم په ژوندون د غلامې یا به مرم یا به بیرغ پورته کوم د ازادۍ یا به مرم یا به بیرغ پورته کوم د ازادۍ مننه قربان